السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم و بعد محترم ورو پوښتنه کړې ده چې یو کس ته هغه شریکوال دی، یعنی په کاروبار کې ورسره شریک دی، د هغه زوی ته زکات ورکوي شي او که نه. جناب محترمه، زکات درې څلور قسمه خلکو ته نشي ورکوی، نور هر چا ته سړی زکات ورکولی شي. زکات چې چا ته نشي ورکوی هغه دا دي: اول اصولو ته یې نشي ورکوی. اصول یعنی سړی چې ترېنه پیدا وي، لکه پلار نیکه، غور نیکه، ډر نیکه، بر نیکه، یا مور نیا، غوره نیا او زه. د قرنګي فروع چې د دنه پیدا وي، لکه زوی، لور او نوسان وسی او کړوسی او کودی پردی و پریدی، دوی ته نشي ورکوی. دریم نمبر کې ښځې خاوند ته نشي ورکوی، خاوند یې ښځې ته نشي ورکوی. ښځې او خاوند په منځ کې نفقه ده، نو په دې وجې نه دغه نشته، زکات به سړی خپلې ښځې ته نه ورکوي. دا وګوره. او څلورم نمبر کې هغه چاته نشي ورکولی چې هغه صاحب نصاب وي، یعنی هغه کس چې هغه سره شرعي نصاب وي، د 2.5 تولو پیسې ورسره وي. نن سبا غالبا 2,15,000 خو شا دغه رنګې جوړېږي، پاکستاني کالدارې 2,15,000 داتې جوړېږي، نو دې سړي ته هم نشي ورکوی. او پنځم نمبر کې هاشمي ته یو سړی دی، سید دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاده ده، نو هغه ته زکات ورکول جایز نه دي. د دې نه علاوه نور ورور ته هم سړی زکات ورکوی شي، د ورور زوی ته هم ورکوی شي، خور ته هم ورکوی شي، د خور زوی ته هم ورکوی شي، خورۍ ورته وایي. او د قرنګي تره ته هم ورکوی شي، د تر زوی ته هم ورکوی شي، ماما ته، بس زه ورپسې د قرنګي دې ټولو خلکو ته یې ورکوی شي، په دې شرط چې صاحب نصاب نه وي. اوس که ستا دغه د شریکوال زوی صاحب د نصاب نه وي، یعنی پلار یې کاروبار کې خو د زوی سره لاس کې پیسې نشته، نو بالکل دې سړي ته زکات ورکولی شي، دې کې هیڅ مسله نشته. دا مسله جامع الفتاوا لیکلي 5 جلد 303 نمبر صفحه د کتاب الزکات، خیر الفتاوا لیکلي 3 جلد او 302 نمبر صفحه د کتاب الزکات، مصارف الزکات، هغې کې لیکلي چا ته زکات ورکوی شي، چاته نه. دا قرنګي دا مسله فتاوا دارالعلوم دیوبند لیکلي، فتاوا دارالعلوم دیوبند 6 جلد او 146 نمبر صفحه د کتاب الزکات او مصارف زکات. دا قرنګي دا فتاوا رحیمی لیکلي، فتاوا رحیمیه 9 جلد 148 نمبر صفحه د کتاب الزکات مصارف زکات. نو خلاصه د خبرې دا ده چې ستا د شریکوال زوی که صاحب نصاب نه وي او پیسې ورسره خپله نه وي او د پلار ګټې ته ناست، پلار چې څه شی ډوډۍ موډۍ پې وخوړه بس هغه خوري او نورې مزیدې پیسې د سره خپل ملکیت کې نشته او غریب دی، بالکل زکات ورکولی شي. السلام علیکم ورحمت